خو زما دا سر پې وله که نه The Bluetooth device is connected successfully. یار منم دی یار منم دی انعام قابل سړی چې دې جنجالي مصري نه دی خلاص کړم ته وینې ما دا سر پې وله او یا قربانا وی ټکه پکه ورځ ډکه نه او دوه بانګه او سیده وردانګه او یې ته قلټېټې دې ځای کې ګوره نیمه ټوټه لګي نیم بلاک لګي پوه شوې زه ته ګوره او د هغې مطابق کار کوه د قانون مطابق دومره وخت کار دی خو په ټک نه پوهېږې ورشه ټوټه راوړه خدای دې بیخ وباسه پروردګاره مستري خو کار وکړو دروازې پکې پرې نه ښودې داسې چل وکړو لکه تا خوانیانې کړم دې ته به نه وځو څنګه دې مستري نه تپوس کړم سلام علیکم استاد وعلیکم السلام جی صاحب تاسو راغلی جی استاده جی ما یو خبره کړې تپوس مې کوم استاده لس تپوسونه خو وکړه قانون مطابق جی دا خو لکه کمره شوه که نه بلکل او دا غسلخانه شوه او دا غسلخانه شوه د خیره غسله یې ورته وایي غسله یې ښه خو دا راته ووایه بله یو خبره د دې هغه دروازه دا کوم سیټ ته وکړه لکه دا دروازه دی دا دروازه شوی نه دروازه دا دروازه سیبه دا دروازه ده پکې خلک دا دروازه شوه واو دا خو د غسلخانې دروازه نه ده او دا د غسلخانې دروازه ده که ته نه یې چې دروازه چې شوه نو دا دروازه ده که د غسلخانې د دې کمرې هغه دروازه چېرته لاړه د کمرې هغه خو تا وي چې چوکاټونه او کړکۍ نشته نو دروازې به پکې بیا ووو یو استاده هغه صحیح ده ما ویلو چې چوکاټونه خو نشته دروازې نشته خو مسلمانه د خدای ځای خو به دې پرېښودی او که نه اجي صاحبو ګوره اول سوچ پکار دی بیا کار پکار دی که نه تا کار مخکې وکړو سوچ ترې وروسته وکړو تا ما ته نه وویلې چې زه یې نه پکې پرېږده که نه زه خو تریناتري استاذ یم بس خو چې خالي ځای نه ما بلاک کې ورسیده کومه دا معمولي خبره دی اوس په بیا ونړو که نه یار زوینه به پکې وکړو مړه ډېره معمولي خبره ده ښه قانون مطابق د چي ټیم دی ورسره پراټې او زما دا ملګری چې کوم دی چین اسکي که نه دا ګل چیپړې نو دله یو دوه کنډولي پی راوړه دغه شانتې که د انډو وستې کېږي انډې ورسره راوړه ولې چې په سور کې او په طاقت کې نو کار به دې ښه وشي بل دماغ خراب شوي دي که نه نو بس زموږ سره ګزاره کوه ښه یو استاده دا راته ووایه چې تا له د ګلکارۍ دا ډګري چا درکړله او ته زما په تاوان نه پسې شوی دا چې ته اوس ماتې دا زما تاوان نه دی داسې کار وکړه چې یو خبره په کوڼه غوږونه واوره دیوال به نه ماتې او ماله به په دې کې د دغه سورې کې د چوکاټو ګوره حاجي صاحب خفه کېږه مو تریناتري استاذ لا ژوندی دی پوه شوې دا کرنډۍ چې یو پیر د چا کور ته وننوځي که نه بیا هغه نیستي ووایي نیستي او دا خو اوس لا چینجن تورېږي ړه مه وه مړه هلکه بلاک دې راوړو ګوره تا دې دومره غټ بلاک راوړو ګوره عجیبه سړی چې تا د چا سره شاګردي کړله حساب ته ګوره بلاک راوړو دا وړوکی که شابه حاجي صاحب تاسو لاړ شئ پراټې او ترسګونې چای راوړئ او دغه شانتې ورسره انډې سرې کوئ چې طاقت پرې راشي او ستاسو دا کار نور هم ښکلی وشي ډېر خوندور کار روان دی جي یاره استاده صحیح ده د خوراک نه دې بل څه کار نشته او کار دې لړل تپل وکړل نور دې لړل تپلو نه قلار شه ښکلی کار راله وکړه یاره پیسې در کومه مړه چې پراټې نه هر څه به دې راوړم مړه نو څه به وکړو هیلکه دا شی خو هم تمبو جوړ کړی دی دا یې څه چل کړی دی الا دا هم تمبو کړلی اونو هیلکه ورپورې راله ووړه به لکه تریناتري استاده دې ته خدای نه په ګولۍ سوړ که راشه دا شی د تمبو کړلی دا دې څه وکړو ورپور دې راله اور ولګو یې ته خدای دې موټي باسه انۍ تا به اوس څه کوو په پنځو واړو کې دروازې نشته تمبو جوړ کړی د تمبو الله ورېږه دا نور هم چیک کړمه الله هیلکه استاده شابه په پیسو دې راله اور لګول دی ملګري تمبوان دی ته ښې جوړ تمبوان شابه ځان راشه سړي ورو استاده ټکي استاد هم نشته کېږي پورې ګورې په ګټ ناسته اوچتېږي لګي څه شو هغه تبرګۍ څه شوه راکړه دا تېشوي دا سپېمې ده نه کټ کړمه استاد زه یم او که ته یې لرې ده نه هغه ځای کې وشغومه ما ته برن کېږي لکه استاده شابه درالمه چغې مه وه راوړه هلکې راوړه چې دی څه وایي په څنګه به وړو یاره به وړه
اجي صاحب څه چل لتریناتری استاد دی په 1000 سپیډ کې راوز غلولې استاده تا خو په دې کې هم دروازې نه دي پرېښودي و د قانون مطابق ګوره تاسو ماته ویلي وو که نه چې دومره سوری پکې پرې نه دی چې ماشی پکې لاړ شي ټوټل سوري پټ کوي وړوکی سوری به هم نه پرېږدي استاده خو صحیح شو ما تا ته چې وړوکی سوری پکې نه پرېږدي چې ماشي پکې نه ځي خو دروازې دې پکې نه دي پرېښودي یا اجي صاحب نو وړوکی سوری چې تاسو وې مه پرېږدئ پکې نو غټ سوری به پکې زه د کمې پرېږدم چې خلک پې ننوځي نو دا خو تا ته موږ وکړه دې صاحب اوس څه کوو اوس دې ووې دروازې پکې پکار دي دروازې پکې خامخا پکار دي ته خیر څنګه ننوځي دا تپوساوه خو نه ده ویری ګډ ویری ګډ تا ته زه یم بادام په مونږ خوروه نو تا ته به ما رینګ کړه ته د پېښور ته لاړې چې 50 ورځې دې تېرې کړې خو هلکه مونږ سره رابطه کوه که نه زه وی لالا نه تلی او نه راغلی بیا د سره او لالی نه تلی نه راغلی خو زور به چاله ځي په دې لاړ شه سیمنټ راوړه په دې لاړ شه بلاک راوړه په دې لاړ شه مړه خو دماغ نه راخراب کړه ګټې راوړه خو سوري دې نه دي پرېښودي استاده څه چل در سره وکړم اوس اریان کړی دی ما یو مهرباني وکړه په دې پهله دې دا کار صحیح کړو خاک صحیح نه کړو دا ګټ وې نه دا یې نه په دې سر پورې دې نښلي په دې سر پورې او کار سیده وکړه حاجي صاحب تېرې چپې هېرې راتلونکي شماره وه اوس د تریناتري استاذ کمال ته ګوره چې کم نمونه کار ده لکه یې پې بیا د سره او که څنګه ول چپړې که نن نه بعد دې غلطي وکړه په خدای یقین وکړه چې دا بلاک به ستا په سر پورې نښتی هغه خو به ماله ګټه راچوي خو زه به ګوره تا له بلاک راچوم تاسو ورشئ هله ما تاسو ته ووي تریناتري چې او ډبل لوټۍ ورسره هم راوړئ صحت نه کمزوری یم دماغ کې ډېر زیات فرق دی جې او الله دې خیر کړي انشاءالله کار به دې وشي حاجي صاحب خو څوک چې د کرنډۍ زور والي بیا بیا نه دي صحیح شوي راځه دونه اشتر وي راځه سړی په څه خوا دې خو سر شوی ته څه کوي یو سر څه شی دی ورې زه تپوس دې وکړم یو استاده یوه ګنټه دې وشوه مسلمانه ده خدای زه د ګاډي نه سیکوم زم چې دا بلاک لګوي خو نه ته دې بلاک نه چولې دې سره څه چل کوې ته مړه ګوره ما ستاسو سره واده کړی و چې زه به دله 1 نمبر تریناتري کار کوم نو اوس ما سوچ کړی چې په یو بلاک په کم سے کم 2 ګنټې زه لګوم نو چې کار دې برابر راشي یار یو استاده مهرباني وکړه دا کار ټول وشړته وایې وشړته وه وشړته وه یار څنګه چې دا نور تم باندې والي دغه شان دام تم وکړه ماتې خلاص کړه مهرباني وکړه استاد مهرباني وکړه یاره په دې کې به درته پاتې راشم ولې کرنډۍ چې څوک والي که نه نو هغه بیا زیله نه دي راغلي پوه شوې او ټینالي استاد نه رشه تریناتري استاد چې یو پرې د چا کره وننوځي که نه کور ته نو بیا ډېر په مشکلاتو ونوځي خو زه خیر د ستا سره مونږ ګزاره کوو هله ورشه زبردسته روټۍ او سورکړی چرګ او ورسره لسی او چې څومره ښه دي د لاسه کېږي زموږ سره کوه دله دغه دی په ناسته خوب ورغلی استاده یو کار ونه کړم چې غنې راوړم او زقمان راوړم او زهر دله راوړم او نور څه کوې چې تبرګې راوړم او خس خس وکړم ټوکړې ټوکړې وکړم تاسو خو زه زرې زرې کړم خو خوراکونه خو پرېږدوه زهر دله ولې نه راوړم زهر مړه دا کار وشړه ته ودرکوه سړیه تا ته ګورم مستري چور ته ګورم او دا څه کوي دا مردار ته لږ اوږده دی 1 ګنټې نه ځه بلډ پرېشر ما ته کسانو ویلې د بلډ پرېشر خېږي خیر الله زما به بلډ پرېشر خېږي نه ته چې کته کېږه پورته کېږه دا هو مړه ځه الله به خیر کړي ځه تیز تیز کوو ځه بس کار کوئ مړه ځای اوسه مړه دا لږ کار راکړل دی خدای دې بې خو باسه نو ته اوده یې مونږ دې وځه اوس سترګې مو سورالې که نه یو سیګڼ نو مې دې به بلاک لګېږي یو ګنټه کې د خوب وکړم ورشه تخته راوړه ورشه تخته راوړه سا خدای دې خوا کړه صحیح
استاد الله دې سپوږ شي چې قیامت پر من تبوس کیږي چې دا ګرګې نه په مخکې کړی دا تبوس دشته صحیح دی بالکل صحیح دی ها قیامت پر مسان تبوس کیږي تبوس دشته صحیح دی بالکل काफी घर गया खातिर उस्ताद समझा जैसे वो इंशाल्लाह उस्तादा ولې ناسي نه کا یو 2 غنټې د چی وخت پیږي उस्तादा بیا د چی وخت بلا نه کرا تخکاری چې په سترګو دي چتی ناشتي یو 2 غنټې د ډوډۍ وخت پي ښا او ځان په اصول پوهه کوه د قانون مطابق کار کوي جی 2 غنټې چوټي راخه د ډوډۍ بیا ولې نه ک 3 غنټې د مانځه وخت بدا उस्तादा तो خو پکې ملاس یاره نه کا 3 غنټې د ماسپخین ډوډۍ نه بعد قلوله وخت په د قلوله او به شي بیغمه شفا الله بخیر گزو د شاله 2 غنټې پاتې خو خدمه نه یاره ډبل بیټ لراوړم لازمه کا به خو کې په ډبل بیټ کې سمرا کله قلوله کله بلوله خو تخکاری ستاسو د ولا سبل او زما کا خیری جنازه ده استاد نه راغی لکه نو سپیرون خو نه دی راغلی کنه خو نیک راغی او نن چې ستاو زما دا کارکردګي ویني کنه پوه شوې کومه پیدا موږ دې نیک له ورکړله نو یقین مې دی چې تریناتري استاد له به یو ګډه لالی پوه شوې او ورسره به مټایان هم راوړي ولې نن خو موږ دله ډېر د فایدې کار کړ دی که نه تریناتري استاد به دی نن مني او تریناتري استاده دا څه کې خټې دې شروع کړي دي په خټو رالګېدلی په ګډو ورو سره شوی مړه ای جي صاحبو پوه شوې کار موږ کړلی او دماغ ستا کار نه کوي ګوره موږ دله یو سوچ کړلی سوچ به درته وایم خټې دې شروع کړي ولې چې په خاورو کې خټې نه کوو نو څه کوو سیمټ په پکې کوو او دا خټې ځکه شروع کړلي تا پرون پر یاد کوو سیمټ ډېر زیات ګران دي 1600 نال د ویچ 1500 نال د ویچ بورۍ ده که نه نو ما او دې یو سوچ وکړو تریناتري استاد دماغ وجنګول موږ وې تاله به موږ په خټو باندې پلستر وکړو او دغه یو 2 کمرې ودله نن وویشتې په خټو ودله پلستر وکړو نو څنګه انعام راکې او که نه انعام نو زه ښیم چې دا کشاف بېلچه راغلم ستا په ستر کې دا بېلچه ښه کړم او د ده په ستر کې کشي ښه کړمه دا خاوره چې دا ما دې بوټو نه راوړو واره دې دیوالونو تپلو نه مینه وراوړې مسلمانې دا خدای دا ته څه به ګډوډ ولګېدلي مړه تا د چا ویني چې ته مصریتوب کوه نیک له پیدا وکړه ګران سیمټ دي او دې به دا نه کوي ګوره نیکا زه هر هغه کار کوم چې بل انسان یې نه کوي د تریناتري استاد د غم دا دی اهمیت هم دا دی چې هر هغه کار کوي چې بل څوک یې نشي کولی که څنګه چپلټېټې یاره الله دې ما د مکینو ما دې الله د مکې زما په هر څه دې اور ولګو دنه دې اور ولګو بهر دې په اور ولګو په هر څه باندې پیسې دې هلته به برباد کړي بس استاد نه رشه حاجي صاحب نن نه بعد چې ته څنګه وې هغه شانتې کار به کېږي ښه زه صحیح ده باندې نو صحیح ده نو او هلکه دا خټې مه کوه صحیح ده په خټو کې به سیمټ وکړو خوښه دې ده یاره نو بیا هم هغه لړل تپل کوئ که نه بیا په خټو کې سیمټ کې لړل تپل کې مړه تا د چا ویلې مړه کار بس که یاره راځه هغه بلاکونه له زو راځه ځئ مړه ځئ سړیه ځئ مړه تاسو ته چا ویلي سړیه چې کاروبار راځئ مړه تا زه بلاکونه کوم ځای ته وولې ړونده خو زما دا سر پې وله که نه The Bluetooth device is connected successfully. یار منم دی انعام قابل سړی چې دې جنجالي مصري نه دی خلاصلم ته وینې ما سر پې وړم ورکې دې کار وکړه شابه سمدستي راکوشه او راشه چې انعام درکړم مړه راشه انعامو درالم استاده مدد